الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو د 10م ټولګي درس ته ښه راغلاست. نن به موږ تاسې د 10م ټولګي په 4م څپرکي کې چې د مثلثاتو دی هغوی کې د زاویې د اندازه کولو واحدونه وایو. څو ډوله د زاویې د اندازه کولو واحدونه دي او څنګه یو د بل سره توپیر لري او سیستمونه کې یو له بل سره کوم توپیرونه لري. د دې موضوعاتو د ښه زده کړې لپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه پاتې شئ تر څو دا موضوع په ښه بشپړه او دقیق شکل سره زده شي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسې باسې موضوع د زاویې د اندازه کولو واحدونه دي. د زاویې د اندازه کولو لپاره موږ تاسې 3 ډوله واحدونه کاروو چې په هغوی کې لومړی واحد درجه، ګراد او راډیان. لومړی پیل موږ تاسې د درجې څخه کوو چې د زاویې د اندازه کولو واحدونو کې چې لومړی واحد چې دی ډیګري یا درجه. ډیګري یا درجه چې ته وایي د دې پیژندنه. د دې لپاره موږ تاسې 2 ډوله تعریف کوو. یو تعریف یې داسې دی چې د یو مکمل دوران 1/360 حصې یا 1/360 برخې ته موږ تاسې درجه وایو. دویم تعریف یې ځینې داسې هم کوي، وایي د یو قایمه زاویې 1/9 برخه عبارت له درجې څخه دی. څه معنی؟ که چیرې دا یو مکمل دور وي، د دې مکمل دور که چیرې موږ تاسې پر 360 حصو باندې وویشو داسې، نو چې کله دا پر 360 حصو داسې ویشو، دا یوه حصه عبارت له مکمل دوران درجې څخه ده. دا که چیرې داسې پر داسې برخو باندې وویشل سي، یوه برخه د هره یوه حصه یا هره یوه برخه عبارت له درجې څخه ده. یا که چیرې موږ تاسې یو قایمه زاویه راکړې وي، د یو قایمه زاویې 1/9 برخې ته درجه وایي. یعنې که چیرې دا قایمه زاویه پر 9 حصو باندې وویشو، داسې پر 9 برخو باندې، کله چې دا داسې پر 9 برخو باندې ویشل کېږي، نو دغه یوه حصه عبارت له درجې څخه ده. نو دغسې یوه حصه عبارت له درجې څخه ده. نو ګران زده کوونکو، کله چې قایمه زاویه 1/9 برخو باندې وویشل سي عبارت له درجې څخه دی. موږ تاسې وایي که چیرې قایمه زاویه موږ تاسې ته راکړي، هغه موږ تاسې پر 9 کوچني کوچني ټوټو یا حصو وویشو، هره حصه عبارت له یو درجې څخه ده. یا یو اول تعریف یې موږ ته داسې کړی که یو دوران ټوله مکمل دوران پر 360 حصو باندې تقسیم سي، هره حصه عبارت له درجې څخه دی. د دې څخه وروسته چې کله د درجې مفهوم زموږ تاسې زده سو، د درجې دپاره ځینې ځانګړي رابطې شته. د درجې دپاره رابطې څه شي دي؟ د درجې دپاره موږ تاسې چې رابطې وایي، څو رابطې دي. لومړی یوه درجه چې ده هغه 80 دقیقې کېږي. یوه درجه 80 دقیقې کېږي. یوه دقیقه 80 ثانیې کېږي. او یوه درجه چې بیا راساً ثانیې ته اړوو 3600 ثانیې کېږي. نو دا د درجې رابطې سوې چې یوه درجه 80 دقیقې، یوه درجه دقیقه 80 ثانیې او یوه درجه بیا 3600 ثانیې. که چیرې برعکس دغه کوچني واحدات په غټ بدلوو، دقیقه په درجه اړوو، ثانیه په دقیقه اړوو، دې ته موږ تاسې دا نښه چې ده د درجې دپاره استعمالوو. دا یو زبر د دقیقې معنا لري، دقیقه، او 2 زبره بیا د ثانیې معنا لري. که چیرې موږ تاسې دا کوچني واحدات په لوی واحداتو باندې بدلوو، نو بیا داسې کار بیا په 80 تقسیمیږي. یوه دقیقه چې کله بیا په درجې باندې اړوو 1/80 باندې تقسیم کړو، نو یوه دقیقه د درجې 1/80 برخه ده. یوه ثانیه د دقیقې څومره برخه ده؟ یوه ثانیه چې کله بیا موږ تاسې وایي 1/80 دقیقې سره مساوي ده. یعنې که دقیقه پر 80 حصو وویشو، نو یوه حصه عبارت له یوه ثانیې څخه ده. یوه ثانیې چې بیا درجې په حساب بیانوو، نو د درجې 1/3600 حصو چې وویشو، یوه حصه عبارت له د ثانیې څخه ده. چې دې ته د درجې رابطې هم ویل کېږي. چې د درجې رابطې ټوله د 80 څخه جوړې دي، نو درجو ته بیا موږ ته د 80 سیستم هم څه شي کولی سو زده کوونکو ویلی سو. علت یې د 80 سیستم همدا دی چې دوی د 80 رابطو په مرسته څه شي رابطې جوړې دي. مثالونه یې راکړي دي پر همدې موضوع باندې، وایي تاسې د دې قیمتونه یا حاصلونه پیدا کړي. لومړی مثال 10 درجې څو دقیقې کېږي، منټه څو منټه کېږي، وایي دا تاسې واړوئ یا تبدیل یې کړئ چې 10 درجې څو دقیقې کېږي. موږ تاسې ویلې وه چې یوه درجه 80 دقیقې کېږي. نو دا سوال چې کله حلوو، 10 خپله
یوه دقیقه شپېته ثانیې کې یوه درجه شپېته دقیقې کې دی نو په شپېته کې ضربوو. شپږ په درې کې ضرب کې دی 18 دوه صفرونه خپله کاږو نو ویلی سو چې 10 درجې چې کله په دقیقو باندې اړوو 1800 چې کېږي دقیقې کېږي. دویم مثال وایي 15 دقیقې څو ثانیې کېږي ځکه دوه زبره د ثانیې معنا لري نو 15 خپله کاږو. موږ تاسې په رابطه کې ولي وه چې یوه دقیقه شپېته ثانیې کېږي نو 15 په شپېته کې چې کوو ضربوو. شپږ 15 دېرش کېږي لومړی صفر خپله یو شپږ هغه شپږ درې اصلو دی 900 ثانیې کېږي نو ویلی سو چې 15 دقیقې چې کله موږ ته ثانیې ته بدلوو نو هغه بیا 900 چې کېږي ثانیې کېږي. دریم مثال برعکس که چیرې یو کوچنی واحد په لوی واحد باندې بدلوو بیا پر شپېته باندې تقسیمیږي. سوال یې راکړی دی حل وایي 10 دقیقې څو درجې کېږي نو 10 موږ ته پر شپېته تقسیموو 10 تقسیم که پر شپېته. صفر له صفر سره چې کېږي اختصاریږي نو 3 پر شپږ پاتېږي 3 پر شپږ چې سره اختصار کو یو درې هغه درې 2 درې شپږ یو پر 2 د درجې سره مساوي دی یو پر 2 درجې کېږي او یا کې نور هم ساده کو یو پر 2 چې تقسیم کړي 0.5 درجې کېږي. نو ویلی سو چې 10 درجې د دقیقې چې کله موږ تاسو په درجې بدلوو یو پر 2 درجې یا 0.5 درجې چې کېږي په لاس باندې راکوي. په نوټ کې موږ ته درې دانې موضوعات بیانېږي. ډي ام ایس څه معنا لري؟ که چیرې موږ ته یو سوال څوک راکړي وایي دا ته ډي ام ایس ته تبدیل کړي نو لومړی به د ډي ام ایس معنا مفهوم زده کړو چې ډي ام ایس څه ته وایي. ډي د ډیګري معنا لري د درجې مخفف توری دی. ام منټ یا د دقیقې مخفف توری دی او اس د سکند یا د ثانیې معنا لري. نو کله چې موږ ته د ډي ام ایس لفظ واورو ډیګري منټ او ثانیه سوال په داسې ډول راځي په دې کې 48.325 یو اشاري درجه یې راکړې ده وایي دا تاسې ډي ام ایس ته تبدیل کړي چې موږ څنګه کولی سو ډي ام ایس ته تبدیل کړو. یو اشاري درجه چې کله موږ تاسې ډي ام ایس ته بدلوو څنګه کولی سو چې په دې کې ډیګري جلا پیدا کړو منټ یې جلا پیدا کړو او سکند یې جلا پیدا کړو. د دې د هرې برخې د جلا جلا د پیدا کولو لپاره موږ تاسې دا رقم د سوال حل دا به دوې برخې دې سره جلا بیا کړو 48 درجې دا صحیح برخه ده اشاري برخه بیا 0.325 دا اشاري برخه ده. اوس نو دا 48 درجې خو پوره دي دغه درجې چې دي دا به په چشم باندې واړوو په دقیقه باندې واړوو نو په شپېته کې دا چې کوو ضربوو دا ځکه په شپېته کې ضربوو ضرب شپېته کوو چې په دقیقه باندې واوړي نو چې کله دا په شپېته کې ضرب کړو نو باره به داسې شکل ولیکو چې 48 درجې خپله جمع دا چې کله په دې کې ضرب کې چې موږ تاسې د دې حاصل په لاس راوړو چې دې حاصل څو کېږي او یا څنګه کولی سو چې دې یو د بل سره ضرب کړو نو د دې د ضرب حاصل 6 5 10 6 2 12 او 3 اصل د 15 شپږ شپږ دېرش یو اصل و د 10 او شپږ درې 18 او 3 اصل و د 21 چې د اشارې رستې خواته صفر معنا نه لري نو باره 21.15 د دقیقې کېږي. یعنې که چیرې موږ تاسې دوی سره جلا کړو 48 جلا او اشاري برخه جلا اشاري برخه چې په شپېته کې ضرب کړو په چش باندې اوړي په دقیقه باندې واوښتي چې 21.15 د دقیقې سوه په دې کې بیا به صحیح و اشاري برخه چې وکړو سره جلا کړو نو 48 درجې خپله کاږو جمع 21 د دقیقې خپله جمع 0.15 د دقیقې خپله دا که چیرې په شپېته کې ضرب کړو دا د دقیقې دا چې کله په شپېته کې ضرب کړو چې در څو چیش ته واوړي ثانیې ته تبدیل شي نو باره داسې لیکل کېږي 48 درجې 21 د دقیقې او دا چې کله په 15 کې ضرب کې 6 او 6 5 10 3 اصل و 6 5 10 6 او 3 اصل و د 15 نو د اشارې رستې خواته صفر معنا نه لري باره 15 ثانیې کېږي. نو کله چې موږ تاسې دا ډي ام ایس ته تبدیل کړو دا یې د ډي قیمت پیدا دا یې د ام قیمت پیدا او دا یې د اس قیمت پیدا دې ته وایي د یو اشاري درجې بدلول ډي ام ایس ته
چې موږ څنګه کولی شو چې د یو اعشاري درجې شکل ډي ام اس ته واړو. دلته چې د جمع علامه لیکلې ده دا ماسې د هرې برخې د جلاوالي لپاره ده. نور که چیرې موږ د ډي ام اس په وخت کې دوی ونه لیکو توپیر یا فرق نه لري. نو لومړی یې صحیح اعشاري برخه جلا کوو. اعشاري برخه بیا په 80 کې ضربو د دقیقې ته واوړي. هغه چې بیا صحیح اعشاري برخه پیدا سي. صحیح اعشاري برخه چې مو جلا کړه اعشاري برخه بیا په 80 کې ضربو چې ثانیې ته تبدیل سي. دویم ډول سوال په داسې ډول دی 15 درجې 15 دقیقې او 20 ثانیې. وایي تاسې دا شکل چې تبدیل کړئ وایي د دې شکل تاسې واړوئ و اعشاري درجې ته. دې چې کله موږ تاسې اعشاري درجې ته بدلوو حل 15 درجې خپله کاغذ کاغذ تیار په درجه باندې تبدیل شوی دی. جمع 15 دقیقې چې کله موږ تاسې درجې ته اړوو نو 15 پر 80 تقسیموو. جمع 20 ثانیې چې بیا کله په درجه باندې اړوو 20 پر 3600 تقسیموو. 20 پر 3600 تقسیموو. کله چې دې تقسیم کو نو دې تقسیم حاصل چې کله په لاس راوړو 15 درجې خپله دا چې کله پر دې باندې تقسیم کو 0.25 کېږي 0.25 درجې او کله چې بیا 20 پر 3600 تقسیم کو نو د دې حاصل بیا 0.005 درجې کېږي. کله چې ټولې درجې دې پیدا کړل د دقیقه دې په درجه واړو ثانیه دې په درجه د دقیقه چې په درجه واړو پر 80 تقسیموو ثانیه چې په درجه واړو پر 3600 تقسیمیږي. دا ټوله سره جمع کوو. د دې ټوله چې سره جمع کې حاصل یې سی برخه چې ده سی برخه د دې 0 د دام 0 د دې سی برخه 15 ده باره 15.25 شکل په لاسه کې چې دغه عبارت له اعشاري درجې سوه. یعنې موږ تاسې ډي ام اس واړوئ و چاته و اعشاري درجې ته او اعشاري درجې دا ډي ام اس یې راکړی و ول تاسې واړوئ اعشاري برخې شکل باندې اعشاري درجې ته مو واړوئ او په لومړي سوال کې بیا یو اعشاري درجې شکل یې راکړی ول تاسې واړوئ و ډي ام اس شکل ته. دویم واحد لومړی واحد چې د زاویې د اندازه کولو واحد و هغوی په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. دویم واحد چې موږ تاسې د زاویې په اندازه کولو کې بحث پر کوو هغوی ګراد دی. ګراد څه ته وایي د ګراد پیژندنه او د ګراد په اړه به زموږ ته څه شي بحث یا موضوع وي. ګراد د یو دوران 1/400 حصې یا 1/400 برخې ته موږ ته څه شي وایي ګراد وایي. یعنې د ګراد په سیستم کې یو مکمل دور چې په درجه کې 380 و د ګراد په سیستم کې یو مکمل دور 400 ګراده کېږي. وایي که چیرې دا یو روټیشن یو دوران وي که چیرې دا موږ تاسې پر 400 حصو باندې وویشو داسې پر 400 حصو باندې وویشو نو کله چې دا پر 400 حصو باندې ویشو یوه حصه عبارت له ګراد څخه ده. یوه حصه عبارت له ګراد څخه ده. نو یو مکمل دور که پر 400 حصو وویشو نو یوه حصه عبارت له ګراد څخه ده. د ګراد لپاره مو خپل ځان ته ځینې ځانګړې رابطې لري چې د ګراد رابطې بیا په داسې شکل سره دي. یو ګراد چې کله موږ تاسې وایو یو ګراد 100 دقیقه ګراده کېږي 100 دقیقه ګراده. یوه دقیقه ګراده 100 ثانیه ګراده کېږي او یو ګراد چې بیا کله ثانیه ته اړوو 10,000 ثانیه ګراده کېږي 10,000 ثانیه ګراده کېږي. برعکس که چیرې کوچني واحدات بیا په غټ بدلوو بیا پر 100 باندې تقسیموو. مثلا یو ګراد چې دقیقه ګراد چې کله په ګراد اړو دواړې خواوې پر 100 تقسیموو. یو ثانیه ګراد چې په دقیقه ګراد دواړې خواوې پر 100 تقسیموو. یو ثانیه چې بیا راسن په ګراد باندې اړو پر 10,000 چیز کو تقسیموو لکه د درجې له. مثال یې راکړی دی د ده رابطې چې ټولې د سلو څخه جوړې دي دې ته بیا د سلو سیستم هم ویلی سي. یعنې د ګراد سیستم ته موږ تاسې په ریاضي کې د سلو د سیستم په نامه هم څه دی مشهوره. علت یې دا دی چې د ده ټولې رابطې د سل په رابطو باندې څه دي جوړې دي. دوه مثال یې راکړي دي. لومړی مثال وایي 100 ګراده څو ثانیه ګراده کېږي. حل 100 خپله کاږو یو ګراد چې و یو ګراد 10,000 ثانیه ګراده کوي نو 100 په 10,000 کې ضربوو
شل چې په 1000 کې ضرب کې نو چې 2 لکه ثانیه ګراده په لاس راکړي یعنی 10 ګراده 2 لکه ثانیه ګراده کېږي 100 دقیقه ګراده څو ګراده کېږي حل کله چې بیا موږ ته 100 دقیقه ګراده په ګراد باندې بدلوو کوچنی واحد چې کله بیا په غټ باندې بدلوو نو بیا په تقسیمیږي نو 100 راخو بیا تقسیموو پر 100 باندې 100 چې پر 100 باندې تقسیم کې د یو له بل سره خلاصیږي یعنی 100 به د 100 سره اختصار سي حاصل یې 1 ګراد پاتېږي نو ویلی سو چې 100 دقیقه ګراده چې کله په ګراد باندې تبدیل کړو نو د دې حاصل 1 ګراد کېږي یا 100 له 100 سره چې خلاص شي حاصل یې 1 ګراد په لاس کې راکوي یعنې حاصل یې مساوي کېږي په 1 ګراد سره ګرانو زده کوونکو اورېدونکو موږ تاسې د نن ورځې بحث یا موضوع د زاویې د اندازه کولو واحدونه وه چې موږ تاسې وویل د زاویې د اندازه کولو 3 واحده دي درجه ګراد او رادیان لومړی واحد یې موږ تاسې چې شروع به وکړه درجه وه چې درجه یو مکمل دور که پر 360 حصو وویشو یوه حصه عبارت له درجې څخه ده یا د یو قایمې زاویې یو پر نیمې برخې ته موږ ته څه شي ویله درجه ویل تر څنګ دوم واحد چې موږ تاسې بحث پر وکړو هغوی ګراد و چې ګراد د یو مکمل دوران یو پر 400 برخې ته ګراد ویل که چیرې یو مکمل دوران پر 400 حصو باندې وویشو هره حصه عبارت له ګراد څخه وه چې ګراد ته د 100 سیستم ویل کېدل او درجې ته بیا د 80 سیستم هم څه کېدل ویل کېدل زموږ تاسې د نن ورځې موضوع پر همدې ځای باندې پای ته ورسېده تر بلې داسې موضوع پرې چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی چتن تعالی مې سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته